محسن داوړ د افغان حکومت له مشرۍ پرته د سولې خبرې بې معنا دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغان حکومت له ګډون او مشرۍ پرته د سولې خبرې بې معنا دي. د طالبانو د سیاسي دفتر استازی د ملا برادر په مشرۍ پرون پاکستان ته تللی و چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او له هغه وروسته د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه سره لیدنې وکړي. پاکستان وایي چې طالبانو ته یې وویل چې دغه اوږدې جګړې هیڅ ګټه ونه کړه او پاکستان ډیره قرباني ورکړه، نو نور دې سولې ته یو چانس ورکړل شي. دوی وایي له طالبانو یې غوښتل چې له امریکا سره دې د سولې خبرې بیرته پیل کړي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې پاکستان حکومت ته پکار وه چې د طالبانو پر ځای د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره په ګډه کار کړی وي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده ترڅو چې پاکستان د افغانستان حکومت ته د یو آزاد او خپلواک هیواد په حیث ونه مني او درناوی ورته ورنه کړي او د ترهګرو ډلو پر ځای د حکومت سره تماس ونه نیسي، نو د سولې هڅې بې ګټې دي. نوموړی چې د امریکا غږ راډیو سره یې خبرې کولې وویل چې افغان حکومت له ګډون او مشرۍ پرته د سولې خبرې کول هیڅ معنا او هیڅ ګټه نه لري. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې حکومت ته سوله لومړیتوب لري، خو که د افغان حکومت له مشرۍ پرته د سولې خبرې کیږي نو دا ټولې خبرې بې ګټې دي.